ځکه دې سړی سوال کوي چې خدای پاک آخره خاتمه په ایمان کې دا دې په دې سړی نه دوکه کېږي چې اوس زه طالب یم لا یم صوفي یم حاجي یم نه آخره خاتمه یې بې ایمانه شي. بلعام ابن بعوره خبره خو ما درته وکړله. بلعام ابن بعوره چې هغه ولي و لوی بزرګ د زمانې و خو اخر بیا څه شی خدای پاک د جهنمي بوتی دنیا څخه. نو دغه فرعون وایي چې موسی علیه السلام په دې پوه شي چې فرعون ایمان نه راوړي. نو الله ته سوال وکړي چې یا الله دا فرعون خو ایمان نه راوړي او ورځ په ورځ مسلمانانو ته بني اسرائیلو ته ضرر رسوي. فرعون بیا دا کمال کړی و چې د خدایي دعوه نه و کړې نو یو کاسر بنګله یې جوړه کړې وه د بنګلې په دروازه یې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی. نو وایي کله چې موسی علیه السلام الله ته سوال وکوئ چې الله فرعون خو ازلي کافر د ایمان نه راوړي الله تعالی ورته ویل ستا لکه چې اراده ده د ده د هلاکت ته د ده کفر ته ګورې طغیان ته ګورې زه د ده هغه بسم الله ته ګورم چې د په دروازه لیکلې دا نشي کېدای چې دی دې په دغه کور کې هلاک شي او د ده په دروازه دې څه لیکلي بسم الله مګر اخر هم چې هلاکېدی چیرې هلاکی په بحر قلزم کې کور کې هلاکی په مصر کې د مصر فتح په بحر قلزم راله ځکه چې موسی علیه السلام سفر و هجرت وکوی د هجرت برکت په دنیا کې دغه و د دنیا ټول تاغې سرکش فرعون و اول د هجرت په برکت خدای دی ختم کوي. موسی علیه السلام هجرت له بني اسرائیلو سره وکوی چې کله بحر قلزم ته ورسېدو دوی فرعونیان پرې ورسېدو هلته دریاب ده هلته فرعون ورسره لښکرو راغی. موسی علیه السلام ته خپل قوم سوال وکړي چې اوس خو فرعون پسې راورسېدی د ورته مخ خفه کېږئ الله تعالی له ما سره الله ورته دا ستا امسا مبارکه دا دریاب ته ونیسه چې دریاب ته یې ونیوه په دریاب کې 12 لارې جوړې شوې. حضرت موسی علیه السلام سره له بني اسرائیلو په دې لارو کې کوز او په دا لارو کې کړکیم جوړ شو سره لیدو یم دا هوا ته یې حکم وکړی وایي ته کوزې خټې چې ټول عمر اوبه په ولاړې وې ټول عمر هغه وچې شوې دریاب پای لوڅېږي نه ټول عمر اوبه په ولاړې هغه هم وچې شوې. کله چې فرعون راورسېد نو فرعون سره له خپله لښکره دی ورکوزېدی نه خو حضرت جبرائیل علیه السلام خپل بوراک ورته مخته کوي د اسپې په شکل چې هغه ورته مخته سوی د فرعون آس کش پسې وکوئ د فرعون آس پسې ورکوز سوی د فرعون ټول لښکر پسې ورکوز سوی. موسی علیه السلام هلته لښکر وختئ د دوی د آخري لښکر ورتوسئ. الله تعالی دریاب ته حکم وکړي فغشیهم من الیم ما غشیهم الله حکم وکوي دوی پټ کړو دریاب ما غشیهم هغه دریاب چې دوی پټ کړو په غرونو څه کوي دومره اوبه په واوښتې چې امکان د چا نه و. فرعون په دغه وخت کې ویل آمنت برب موسی و هارون ما ایمان راوړی دی په رب د موسی او د هارون علیه السلام. جبرائیل علیه السلام خټه راواخسته په خوله کې یې وویستې ول الان آمنت وقد كنت کافرا ټول عمر دې په کفر د خدای په دښمني کې تېر کړي له وخته د تولد تر سپینې ګیرې نن اوس چې کله دې غرغړه خولې ته د اوبو در ورسېده اوس ایمان راوړې او بیا الله دا فرعون وجود راوام چې الیوم ننجي ببدنک آیات هم کې راغلی دی نن به ستا بدن ته موږ نجات ورکوو د دې دپاره چې ستا علامه شي د خلکو دپاره. اوس هم فرعون د مصر په نمایشګاه کې پروت په سکه کې بند ده عکسونه یې په دا موبایلو کې هم راځي تاسې به لیدلي د دې دپاره چې الله دا ور وښیي چې دومره عظیم ظالم په دنیا کې الله په اوبو کې غرق کړی او د غرق کېدل هم داسې و وایي وخت کې فرعون په یوه ځای کې ناست و جبرائیل علیه السلام د یوه سړي په شکل ورته راغی ورته ویې ویل چې کوم سړی د خپل رب د خپل مالک کوم غلام خلاف کوي د هغه جزا به څه شي وایي ده ورته ویل د هغه جزا غرقېدل ده. فرعون ورته ویل چې په چا کې په اوبو کې به غرقېږي. کله چې وایي دلته دغه ورته ویل جبرائیل علیه السلام ورته ویل ولیکه ده دا خط ولیکئ هغه ځینې یووړ. کله چې دلته دی غرقېدی جبرائیل علیه السلام هغه خط ورته پیش کړي چې دا کاغذ تا خپله لیکلی دی چې کم غلام د خپل مالک خلاف کوي هغه به په اوبو کې غرقېږي. نن ستا د غرقېدلو ټیم را رسېدلی. اوس هغه وه د بسم الله په برکت باندې فرعون په خپل خاندانو په مصر کې بچ سي د فرعون په کور باندې نه زلزله راله نه اور راغی نه اوبه رالې یو کس یې نه سي هلاک په مصر کې وجه څه وه د ده په دروازه ته څه لیکل سوي وه بسم الله. خو کله چې دریاب ته سي الله یې د غرقېدلو ځای بل ځای کې بحر کلزم په دریاب کې بیا غرق کړي هلته بیا الله تعالی ده ته دا جزا ورکړه